د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې پاکستان هڅه کوي د ډیورن فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه ومنل شي، خو نوموړي ټینګار کړی چې افغانان به هیڅکله دا کرښه د رسمي سرحد په توګه ونه مني. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې پاکستان هڅه کوي د ډیورن فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه ونومول شي، خو نوموړی ټینګار کوي چې افغانان به هیڅکله دا کرښه د رسمي سرحد په توګه ونه مني. ملا یعقوب دغه څرګندونې په یوې غونډه کې کړي او ویلي دي چې د ډیورن کرښه یوه تاریخي او جنجالي موضوع ده او افغانان یې د منلو لپاره چمتو نه دي. هغه زیاته کړي چې د افغانستان د خاورې د ملي حاکمیت دفاع د هر افغان مسؤلیت دی. نوموړی ټینګار کړی چې که اړتیا پیښه شي دی چمتو دی د خپل سر په بیه د دې کرښې د تحمیل مخه ونیسي. د هغه په وینا د افغانستان خلک به اجازه ورنه کړي چې د هیواد جغرافیې په اړه پریکړه د بهرنیو فشارونو له مخې وشي. د ډیورن فرضي کرښه موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې یوه له مهمو سیاسي او تاریخي شخړو څخه ګڼل کیږي. دا کرښه 1893 کال په تړون کې رامنځته شوه، هغه مهال چې افغانستان د بریتانوي هند تر فشار لاندې و. له هغه وخت راهیسې د افغانستان ډیرو حکومتونو دا کرښه د رسمي نړیوال سرحد په توګه نه ده منلې. په مقابل کې پاکستان تل ټینګار کړی چې د ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ قانوني سرحد دی. په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همدې کرښه څو ځله تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. کله ناکله د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي او دواړو لورو یو بل د سرحدي سرغړونو په تور تورن کړي دي. کارپوهان وایي چې د ډیورن کرښې موضوع یوازې سیاسي نه ده بلکې تاریخي، قومي او ټولنیز اړخونه هم لري. د دوی په باور د دې ستونزې حل کول اسانه نه دي ځکه چې دا د سیمې له حساسو مسایلو څخه شمیرل کیږي. ځینې شنونکي باور لري پاکستان هڅه کوي دا کرښه په نړیواله کچه د رسمي سرحد په توګه تثبیت کړي څو د سرحدي امنیت او کنټرول موضوع روښانه شي. خو د افغانستان له لوري بیا تل ویل شوي چې دا موضوع باید د افغان ولس د ملي ګټې پر بنسټ حل شي. د سیمې چارو شنونکي وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو کلونو کې څو ځله ترینګلې شوي. د امنیتي مسایلو، سرحدي ستونزو او سیاسي اختلافاتو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې تل له ننګونو سره مخ دي. له بلې خوا ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزو حل کول د سیمې د ثبات لپاره مهم دي. د دوی په وینا اوږدمهال کړکېچ له دواړو هیوادونو د خلکو پر ژوند او اقتصاد هم اغیزه کولی شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.